همدا انځور د هغه ځوان هلک ته چې د ژمي په یخنۍ کې د ترکیې پر پولې یوازې پاته سوی و، چې واورو، بادونو او یخه سړه هوا یې ژوند له جدي خطر سره مخ کړی و. هغه د مرګ او ژوند ترمنځ یوازې شېبې تېرولې، خو د الله په فضل او کرم سره څو زړه سواندي افغانان ورسېدل او د انسانیت له مخې د یې له سختو شېبو نه وژغوره. که څه هم د هغه ژوند وژغورل سو، اما د سختې یخنۍ له امله یې دواړې پښې زیانمنې سوي وې او وروسته یې قطع کړې او دا ځوان د دواړو پښو نه محروم پاته سو. ای زما خوندو مندو، تاسو به هم دا فکر کوئ چې زموږ زامن یا ترکیې یا خارج نورو اروپایي هیوادو ته ځي، نو فکر کوه چې دوی به ډېر په اسانه او راحت سره ځي. نه، داسې نه ده. ډېری داسې ځوانان کله هم دا ځوان وارې خپل د لاسو خپل د پښو نه پاته دي او ډېری داسې مندې او پلرونه بې زامنو سوي دي. شاعر فرمایي: په غم لړلې زندګي تېروم، په غم لړلې زندګي تېروم، عمر په تمه د مرګي تېروم، عمر په تمه د مرګي تېروم. یو بېوسي او بل د کور له غمه، یو بېوسي او بل د کور له غمه، بلها دردونه په زړګي تېروم، بلها دردونه په زړګي تېروم. که چیرې د انسانیت او الهام بخښونکو کیسو او زړه راښکوونکو ویډیوګانو مینوال یاست، نو زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو له ملګرو سره شریکه کړئ.